بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په کوم ډرا کې نن ټول مینو شروع کوو. ټول مینو کې خو آپشنز مهم آپشنونه دي په ځینو باندې چې زه خپله هم پوهېږم او ضروري وي، صرف هغه زه تاسو ته تشریح کوم. ورکسپیس باندې ګورئ مونږ چې کله کلیک کوو دا مونږ ته داسې شو کوي. ورکسپیس کې دا شیونه څه معنی که غواړئ چې ایلسټریشن اډوب ایلسټریشن دی او فوټوشاپ اډوب سافټویر دی، هغې محیط کې کلوډرا کې استعمالول غواړئ فیوچرز دی، نو دلته به که تاسو ټیک مارک ولګوئ صحیح شو، دا اپشنونه به ټول چینج شي. یعنې د اډوب ایلسټریشن هغه محیط غوندې به د دې ډیزاین شي. فیوچرز به پکې داخله شي. اوس ګوره دا ما چې ولګوو اوکې مې کړو، اوس وګورئ دا هر څه چینج شو. دا د اډوب ایلسټریټر آپشنز دي. ګورئ مینوګانې اوس بدلېږي صحیح شو. اوس که زه دا اوکې کړم وګورئ چې آپشنونه هم چینج کېږي، مینو بار ته به هم وګورئ دا به هم څه شي چینج شي. تاسو دلته وګورئ هر څه چینج شو. ایلسټریټر او آپشنونه دلته راغلل. اوس ګورئ ټولز مینو مونږ سره نشته دی. نو اوس واپس کلوډرا فارمټ ته راولم، نو بیا به آبجکټ ته راشئ یا ایډیټ کې دلته وګورئ آپشنز دلته بیا مونږ ته میلاوېږي او دلته وراشئ کلوډرا ته به ټیک مارک دونه به ټیک مارک ایسته کړئ. او ډیفالټ ته به ټیک مارک ولګوئ. واپس په هر څه د کلوډرا فارمټ کې څه شي رای به شي. ګورئ هر څه مونږ سره کلوډرا فارمټ کې راغلی. په دې شکل دا چینج کولی هم شئ. اوکې کلیک ته ګوره واپس ټولز ټکس دا مینو خپل حالت ته راغی. دا لیدلی شئ هر څه واپس خپل حالت ته راغی. بیا ورکسپیس باندې کلیک کوم جرنل کې. جرنل کې ګورئ ګیټینګ سټارټ چې کله کلوډرا سټارټ کوو څه دې راشي ویلکم سکرین دې راشي یا سټارټ نیو ډاکومنټ. لکه زه دا اوکې کوم ویلکم سکرین چې ښه دی زه دا کلوز کړم. واپس دلته زه راځم کلوډرا څه کوم اوپن کوم. نو دا ګورئ ویلکم سکرین راغلم. نو زه باید درته شی ځکه کوم چې اوس مې دا دوه درې منټه سټاپ کړی ویډیو نو لوډ دی سافټویر زیات دی. نیو ډاکومنټ به راځي په دې شکل او که راشي دلته آپشنز ته دلته مونږ او تاسو سټارټ نیو ډاکومنټ وایو. نو ډاکومنټ ونډو به راځي چې سیټینګ به ور اکټیویټ کړو. اوپن ایگزسټنګ ډاکومنټ مثال کوم چې مونږ اخري ځل بند کړی به راته خلاصېږي. دې دواړه آپشن یا خپل ټمپلیټ والا یا نتنګ هېڅ څه به هم نه راځي. بس صرف به کلوډرا اوپن شي د فایل مینو نه به خپله تاسو نیو ډاکومنټ اخلئ. شو نیو ډاکومنټ ډایلاګ ډایلاګ درته نیو ډاکومنټ وښیي که ونه ښیي. انډو یعنې 150 دفعې مونږ یو څه شاته انډو کولی شو او که بټنټ فارمټ کې وي هغه 2 دفعې. دا نور سیټینګز باندې زه خپله هم دومره بلد نه یم. ډسپلی کې دا سیټینګونه دي بای ډیفالټ دی ګوته مو وایي بس کم زوم دی په ماوس د سکرول لکه ډیفالټ اکشن فور ماوس سکرول ویل دا د ماوس چې مینس کې بټن د سکرول ویل دا د څه کار وکړي چې کله په کلوډرا کې پریس کړئ سکرولینګ دې کې وکړي یعنې اپ او ډاون دې وکړي او که زوم ان او زوم اوټ دې وکړي. ایډیټ کې هم دا ریکټنګولر ټیبلونه څومره وي دا زاویې نه. پاور کلیپ شو. پاور کلیپ فریم تیار مونږ سره پاور کلیپ هم ویلی دی هغه کې خپله فریم دی ټوکن سنټر نه دی هغه کې تیار بای ډیفالټ سیټینګ جوړ شوی دی. سنیپ آف آبجیکټ دی د دې هم سیټینګ کې ګوته مو وایي. وارننګونه دي دا اکثره ویبي کوډ دی سیف دی یعنې بیک اپ یعنې کله چې مونږ کلوډرا فایل سیف کوو برک لاړ شي لکه کار کوو نو خپله 20
بعد خپل اتومات هغه سیف کېږي که چېرته دا برق لاړ شي یا لپټاپ کې چارج ختم شي که بیا مونږ په لوډ اوپن کړو په هماغه کوم فایل باندې چې برق تللی یا بند شوی هماغه مونږ ته څه کېږي خلاصېږي دا سپین سیوینګ کله چې سیف کېږي هغه درنه پوښتنه کوونکي دا نو ټریس دی پلګ انسټول انسټال دی ټکس مربوط دی ګوره پروګراف دی فریم ولري نه لري لینک دې څنګه وي فنډ دې څنګه وي لکه فنډ سټایل دې دا ټول فنډونه درته وښایي که نه دا فنډز دي شو ډاکومنټ فنډز باندې ډاکومنټس فنډز چې که خپله کوله ډار کې یا درته وښایي که نه ټول کمپیوټر کې چې دا یې لست کې وښایي او بای ډیفالټ څومره فنډ درته وښایي چې دلته استعمالېږي فنډ سایز یوز ان فنډ لیست فنډ لیست کې به څومره فنډونه ځای شي دلته لیست ورته کمولی او زیاتولی شي سپیلنګ دې کوي شو ایررز ان آل ټکس فریم یعنې ټکس فریم کې لکه وخت ټکس مینو کې چې مونږ فریم کې مونږ ته ایرر وښایي که ونه ښایي او که اتومات یې هر ځای کې راته وښایي ډسپلی سیګنس سپیلنګ سجیشن هغه دې درته څو ځله ښایي مثال کویک کورکټ خپل اتومات به سمیږي که دا ټیک مارک اول وروسته وړوکی وي که خپله وغټېږي که دې ته ټیک مارک وي نو دا ټکس باکس ته همداسې ټولز باکس دې ته ټول باکس وایي دا یو ټولز کې ګوره خپل سیټینګ دی دلته کوټې مه وایي دا تیار ډیفالټ دی کسټمایز ته راځو خپله کمانډ کسټمایز کې ګورئ لیکل شوي دي مینو بار غواړي چې شو نه کړي ټیک مارک ایسته که نه به یې شو کړي دا ټولې مینوګانې به ورکې شي ښه کنټکس مینو دلته یو مینو راځي که دې ته ټیک مارک سټیټس بار دې وښایي که ونه ښایي زوم دې وښایي که ونه ښایي دا کوم شي ته چې ټیک ولګوي ورته ښایي چې کوم ته ټیک ونه لګوي نه به ښایي ښه بټن زیات دلته بټن سمال وښایي کوم سایز کې درته وښایي بارډر دې څو دانې بارډر وي مثال دا لاین څه دوه دې وي درې دې وي څو دانې درته شو کړي ښه کمانډز دې کوم کمانډز غواړي هایټ کې لکه اکثره هایټ کېږي ځینه نو دلته درته شو کوي معلومات ټول درته درکوي شارټکټ ورته جوړېږي ګورې ته ورته شارټکټ ورکوي هغه شته شارټکټ به نه کوي چې یو بل کمانډ وي اپیرنس درته یې څنګه شو کړي ګوره دې شکل څنګه دی دې شکل د دې رنګ هم تاسو چینج کولی شئ دا چینج کړئ دلته نه چینج کولی شئ کلر پلیټس ته کلر پلیټس دې ته کلر پلیټ وي دا یې درته شو کړي که دې شو نه کړي وایټ بارډر دې وښایي کلر پلیټ دې وایټ بارډر وښایي څنګه لار سوچ کړي کوم شکل کې درته وښایي کنټکس مینو درته څنګه شو کړي دا ټول هغه اپشن ډاکومنټس وغیره شو جرنل کې وګورئ فایل اوپن کړه سر دې اوپن شي هریزانټلي ورټیکلي دا دې څنګه شکل کې دي پیج سایز دې نه انتخابوئ چې کله یو ډاکومنټ اخلئ نو به په ذریعه کار ورته خپل سیټینګ کولی شئ یو هغه انتخاب چې ډیفالټ چې زه کله نیو اخلم نو ماته کوم پیپر اوپن شي کوم اوپن تیار کوم A4 دی کومه دي لیاوټ دی لیاوټ فل پیج درته وښایي بوکس شکل کې درته وښایي دا لیاوټ لیبل شو د بیکګراوند دې څنګه وښایي سوایلټ کلر دې وښایي نو بیکګراوند او که سوایلټ کلر کې کوم کلر دا کلر دې څنګه اوکې کړو دې پورې دا بیکګراوند به د پیج څه شي دې کلر کې وشي نو که غواړې نو کلر نو واله عکس ورته انتخاب دی عکس هم انتخاب ګریډ لاینز دې کوم رقم درته شو کړي هوریزونټلي ګریډ لاینز ورټیکل دی سایز څومره دی رولر دې شو کړي شو دې نه کړي سیف دې څومره غواړي کړي دا ټوله سیټینګونه دي خپله ځینې کې ګوتې مه وهئ چې کوم څه هغه مهم هم درته څه تشریح کړه په دې سره زموږ او ستاسو دومره کار نه پرېښېږي بیا کولای شو کسټمایز کې هم همدا خبرې دي دا اوس هم تشریح کړي ښه دی کسټمایز کې دا اپشن پاتې وینډو بارډر دی وینډو بارډر دې څنګه وي مثال درته هم ګوره ټول وینډو بارډر وسور شي سپین والی سپین دی ښه دا پروګرام دې څومره سایز کې درته وښایي لارج سایز کې ګوره هر څه به های شي یا ډیفالټ چې کوم کمپنۍ ورته انتخاب کړی کنټرسټ یعنې دا خیروالی څو دی دا څومره دي کمانډ بار کې نور څه نشته دلته د بارډر وایډ دی وایډ دی څنګه دی آوټلاین کلر دې څنګه وي دا پلیټس درته څو روګانو کې وښایي دا دوه روګانو کې درې کې دلته یې سایز هم تاسو کمولی زیاتولی شئ اپډیټ شي خپله که نه
نور وګورو که څه داسې وي. شو پیج بارډر شو که ښوونکي دا پیج بارډر که دلته ټیک مارک نه وي بیا به نه شو کوي، که ټیک مارک وي شو کوي به. دا ځکه یاره چې دا د پروګرام د بندول ښکلې راځي. یوز ډیفالټ وي څه رقم دي ډرافټ وي فل شو هغه دې وکړي ټول ټیپس یې وښیه که پیننګس دي سیف کې هم څه نشته. پاراګراف شو ټیکس فریم ښه نور پکې داسې څه نشته. ډسپلی اپشن کې هم جرنل کې هم څه نشته دی. نو دا به ټول کړو. بل راځو کولی شو دلته سیف سیټنګ د ډیفالټ یعنی څه ته به راچوم دلته که ډیفالټ کا راته کلرز دي ډیفالټ کلرز کې ګوتې مه وهئ. کریټ ته راځو سنچور او پیټرن سټایل دا خپله تاسو به کریټ کولی شئ. دلته پیټرن سټایلز دي کوم رقم غواړئ ټو کلرز غواړئ فلو کوم یو دي داسې خپله پیټرن هم جوړېږي دلته سیف کېږي. مایکرو دې کې ګوتې مه ریکارډ دپاره ده. دا موږ سره ټولز مینو وه.